د قندهار ښار په 15مه ناحیه کې د شکاپر دروازې په نوم سړک د پخولو چارې پیل شوې. دا سړک 2.7 کیلومتره اوږدوالی لري او ټاکل شوي د 104 میلیون افغانۍ په ارزښت د ښاروالۍ له بودیجې جوړ شي. په همدې حال کې خلک د دې لارې له جوړولو خوښي څرګندوي. وایي حکومت باید د هغې له ویجاړېدو د مخنیوي په برخه کې هم هڅه وکړي. دا د قندهار ښار په 15مه ناحیه کې د شکاپر دروازې سړک دی. هغه سړک چې ډنډ ولسوالي د قندهار له ښار سره نښلوي. په نوي مورد کې قندهار ښاروالۍ په یوه ګام کې د 104 میلیون افغانۍ په لګښت سره د دې سړک د جوړولو کار پیل کړ. هغه سړک چې اوږدوالی یې 2.7 کیلومتره دی. 2.7 کیلومتره سړک دی چې یو فاز یې دا د اوس نن د ډمبر افتتاح کوو د خیره او 104 میلیونه افغانۍ د دې لګښت راځي په دا یوه فاز او 11 متره عرض دی. د قندهار اوسیدونکي د دا ډول پروژو له پلاره چولو څخه هرکلی کوي. دوی له ښاروالۍ غواړي چې سړکونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړي او له ګټه اخیستنې وروسته یې د ساتنې په برخه کې هم هڅه وکړي. دلته ډېر خلک په عذاب و په تکلیف و. دا سړک ډېر رش لري. خدای پاک دې وکړي چې دوی نور کارونه هم دا ښه کارونه وکړي خو ډېر ښه کار یې ورسره وکړي او موږ ډېر ځینې منندوی یو. دا غټ بربرون موټران چې دغه باید بار یې لږ شي چې دا سړک ته تاوان ونه رسوي. چې یو دغه ترافیکي اشارې هم ورته بسته شي چې ټکرونه د خیره پر کم شي. دا خو نوی سړک دی. غټ موټران باید د خوا سامان شي او دغه د موټرانو وزن باید یو څه کم وي چې پر دا سړک تېرېږي چې نور یې خراب نه کړي. د قندهار ښاروالۍ هم ژمنه کړې ده چې له دې وروسته به د سړکونو په حفظ او ساتنه کې هڅه کوي تر څو یې له ویجاړۍ مخنیوی وشي. موږ کوشش کوو چې کیفیت یې مکمله توجه وشي. یعنې په 100% موږ کوشش کوو او د بیا ساتنې یا حفظ مراقبت لپاره ما درته ویله چې خدای مه کړه خدای نخسه که چیرې دغه سړک د لایف سایکل یا د خپل ژوند څخه کمبود راځي نو به موږ د هغه دپاره هر کال بودیجه لرو او د هغه د حفظ مراقبت لپاره خپلې هڅې کوو. د یادولو وړ ده چې دا سړک 2 برخې لري او ټاکل شوي د 2مې برخې کار یې هم د 90 میلیون افغانۍ په ارزښت سره تر راتلونکو څو ورځو پیل شي. د سوریې